سلامونه ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته ډېره خوندوره په زړه پورې مهمې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شئ چې د یو سیمې کارت څخه بل سیمې کارت ته د انټرنیټ MB ولیږو. دا چې اکثریت ملګري دغه پوښتنه کوي هر کله چې دوی یو سیمې کارت د انټرنیټ لپاره فعال کړي، دوی غواړي چې د یو سیمې کارت څخه بل سیمې کارت ته د انټرنیټ MB ولیږي. نو دوستانو دغه مکمل پروسس هم تاسو ته همدې ویډیو کې ښایم چې څنګه کولی شو موږ او تاسې له یو سیمې کارت څخه بل سیمې کارت ته د انټرنیټ MB ولیږو. نو انشاءالله مکمل پروسس هم دلته تاسو ته ښایم. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو، خو مخکې ملګرو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېرې مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ چې کوم د بیل آیکن راځي په همدې باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي. نو ملګرو په ویډیو باندې فایل کوو. د دې لپاره به دوستانو دغه یو اپلیکیشن دلته تاسو ته ښکاري ایمارس په نامه. د اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته همدې ویډیو ډسکرپشن کې اچولی کولی شئ له هغه ځایه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دغه اپلیکیشن به لومړی تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو دغه پروګرام چې لومړی تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو ته به همدغه برخه راشي. دوستانو دغه برخه راځي دلته د افغانستان څومره مخابراتي شرکتونه چې په افغانستان کې فعال دي ټول همدغه یو اپلیکیشن کې تاسو ته راځي. یعنې دلته تاسو ته اتصالات، اټوم یا پخوانی MTN او روشن او افغان بسیم او سلام دغه 5 شرکتونه اوس مهال په افغانستان کې فعال دي او فعالیت لري. نو دغه ټول همدغه یو اپلیکیشن کې تاسو لپاره راځي او اوس دغه اپلیکیشن تاسو ته سهولت درکوي چې د یو سیمې کارت څخه بل سیمې کارت ته د انټرنیټ MB ولیږو او حتی کولی شئ تاسو همدې اپلیکیشن کې له یو سیمې کارت څخه بل سیمې کارت ته موبایل کې راډیټ سینډ کړئ. نو دوستانو طریقه باندې فایل کوو. نو ملګرو دلته اوس تاسو ته مختلف شبکې ښکاري. نو دوستانو هر کله چې تاسو دلته یوه شبکه انتخاب کړه، مثلا تاسو اتصالات یا MTN او د څنګه روشن او افغان بسیم تاسو چې هر یو انتخاب کړه تاسو ته به د هغه مربوطه معلومات لاندې راځي. نو دوستانو ما اتصالات پورته انتخاب کړی او لاندې ځای کې تاسو ته دلته ښکاري چې د اتصالات اړوند موږ ته چې کوم اتصالات کوم سهولتونه لري هغه موږ ته راځي لاندې. نو ملګرو دغه صفحه لومړی چې تاسو ته راغله دلته که تاسو په انګلیسي نه پوهېدئ پورته همدغه ځای څخه تاسو کولی شئ پښتو ژبه هم انتخاب کړئ، حتی تاسو کولی شئ داري ژبه هم انتخاب کړئ. دلته درې واړه ژبې شتون لري او کولی شئ تاسو ورته هغه ژبه انتخاب کړئ کومه ژبه کې چې تاسو معلومات لرئ. نو دوستانو زه به سیمپل دغه انګلیسي انتخاب کړم. اوس دوستانو دلته راځو. دلته اتصالات لومړی چې دی سرویس کوم خدمات وړاندې کوي او سپیشل آفر یعنې خاص وړاندیزونه او انټرنیټ بنډل، جوس بنډل او همداشانده میسیج بنډل، وایس بنډل او انټرنیشنل بنډل. نو دوستانو اتصالات خو دغه سهولتونه لري. نو اوس دوستانو زه غواړم چې اتصالات له یو سیمې کارت څخه بل سیمې کارت ته انټرنیټ MB ولیږم. دې لپاره به دوستانو تاسو ته همدغه سرویس یا سیټینګ اپشن چې دی همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. دې نه ملګرو هر کله چې کلیک واخیسته دلته اوس تاسو ته مختلفو برخې شتون لري لکه چیک بیلانس، لون، آرټ کریډیټ، سینډ کریډیټ، اکټیویټي ترجیح او فان سیټینګ. نو دوستانو وروستی کوم اپشن چې دی سینډ انټرنیټ MB همدې اپشن به تاسو ورته کلیک واخلئ. دې نه اوس چې دوستانو تاسو کلیک واخیسته همدغه صفحې سره به تاسو مخ شئ. نو دوستانو لومړی به دلته تاسو ته د همدغه کوډ لیکل شوی وي. د هغه کوډ دی چې دې په واسطه تاسو کولی شئ چې د یو سیمې کارت څخه اتصالات له یو سیمې کارت څخه بل سیمې کارت ته انټرنیټ MB ولیږئ. نو دوستانو لومړی به تاسو دغه ستوری لاس او بیا ستوری همدغه دا به په ډیفالټ شکل انتخاب شوی وي. نو دوستانو د نمبر دې ځای کې به تاسو ورته نمبر انتخاب کړئ او دې ځای کې به تاسو اماونټ یعنې تاسو څومره MB تعداد غواړئ چې ولیږئ. نو دوستانو زه به دغه نمبر ځای کې یو نمبر ولیکم. دوستانو بله خبره دا ده چې زه اتصالات نمبر نه لرم ځکه چې زه خو یوازې تاسو ته طریقه ښایم. نور تاسو خپله کوشش وکړئ ښه ملګري چې اتصالات نمبر لري 100% دغه طریقه کار کوي او تاسو له یو اتصالات سیمې کارت څخه بل سیمې کارت ته انټرنیټ MB لیږلی شئ. نو دوستانو زه خو اوس مهال اتصالات سیمې کارت نه لرم. که تاسو هر کله اتصالات له یو سیمې کارت څخه بل سیمې کارت ته MB لیږئ نو دلته به تاسو نمبر ولیکئ او دلته به تاسو MB یعنې تعداد ولیکئ او له هغې وروسته لاندې تاسو ته سیټینګ اپشن راځي همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. دې نه ملګرو هر کله چې کلیک واخیسته دلته مثلا زه روشن نمبر لیکم، زه یوازې تاسو ته طریقه ښایم. دوستانو زه به دلته یوازې تاسو ته روشن نمبر وښیم، یوازې تاسو ته د سینډ کولو طریقه ښیم. دلته اماونټ که مثلا زه ورته لیکم 500 وروسته دوستانو تاسو به دلته په سینډ اپشن ورته کلیک واخلئ. زه دوستانو دې باندې کلیک کوم او تاسو به دې ځای ته لاړ شئ. یعنې تاسو هر کله چې
موبایل ته کریډټ جمع کوئ او چاته زنګ کوئ هغه ځای ته به تاسو بوځئ. نو دوستانو له هغې وروسته تاسو که اتصالات سیم کارت مثلا دلته تاسو په دوهم یا لومړي ځای کې مو اچولی په موبایل کې له هغه ځای څخه به وککئ او تاسو ته به انټرنیټ ام بي لاړې شي. نو دوستانو دلته مثلا تاسو هر سیم کارت کې چې وي دلته به تاسو کلیک وکړئ وروسته که کوم پرمیشن یا 1 2 3 کنفرم شمېرې غواړي هغه به هم تاسو ورکړئ. نو دوستانو دغه طریقه خو په اتصالات کې وه. اوس غواړم چې تاسو ته په MTN کې دغه طریقه وښیم. نو ملګرو MTN شبکه هم لاندې سهولتونه لري تاسو ته خپله ښکاري چې سپیشل افر انټرنیټ بنډل او میسیج بنډل او وایس بنډل انټرنیشنل بنډل. نو دوستانو زه اوس ګورم چې آیا د MB لیکلو وړتیا MTN مخابراتي شبکه لري او که نه. نو دوستانو دې لپاره به هم تاسو بیا هم په سیټینګ اپشن ورته کلیک وکړئ. نو دوستانو اوس تاسو ته دلته ښکاري چې 5 برخه راځي او هره برخه کې چې اوس تاسو غواړئ کار وکړئ هغه برخه تاسو ته راځي. خو دوستانو MTN یا اټومه دا شبکه چې ده د انټرنیټ د MB لیږلو وړتیا نه لري، یعنې دوی کې دغه سیستم نشته چې تاسو ته له یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته انټرنیټ MB ولېږي. نو دوستانو دغه اټومه دغه سهولت نه لري. نو دوستانو له هغې وروسته روشن ته راځو. روشن هم دغه خدمات وړاندې کوي. نو دوستانو اوس غواړم چې له روشن له یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته انټرنیټ MB ولېږو. دلته به په سروایس همدې باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو اوس دلته تاسو ته ښکاري چې دا خدمات لري او اوس دغه انټرنیټ MB چې دي دا تاسو په روشن کې هم لیږلی شئ. لکه دلته تاسو ته ښکاري چې سینډ انټرنیټ MB یعنې روشن او اتصالات دغه وړتیا لري. نو دوستانو دلته به تاسو کلیک وکړئ او دغه کوډ چې دی دلته دا به تاسو ستوری 500 بیا ستوری دا به انتخاب کړئ. دا په ډیفالت شکل انتخاب شوی وي. دلته به اوس دوستانو تاسو MB-یانو تعداد ولیکئ. مثلا زه غواړم چې 1000 MB ورته سینډ کړم. نو دوستانو زه غواړم چې 1000 MB ورته سینډ کړم او نمبر همدغه نمبر ته به زه MB-یانو تعداد سینډ کړم. نو دوستانو دغه کوډ به تاسو ولیکئ او کوډ به هم تاسو ولیکئ، MB-یانو تعداد به هم تاسو ولیکئ او نمبر به هم تاسو ولیکئ. نو دوستانو دې ځای کې به تاسو کوډ ولیکئ او دې ځای کې به تاسو د MB-یانو تعداد ولیکئ او د دې ځای کې به تاسو خپل د روشن شمېره ولیکئ. نو دوستانو له هغې وروسته لاندې سیټینګ اپشن راځي همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو له هغې وروسته به تاسو موبایل همدې ځای ته بوځي او له دې ځای څخه تاسو بیا وکه کولی شئ هر سیم کارت ته چې پیسې لیږئ هغه سیم کارت به هم دلته لاندې تاسو انتخاب کړئ. مثلا تاسو دوهم ځای ته اچولی، درېیم ځای ته مو اچولی، هغه ځای به تاسو انتخاب کړئ. نو ملګرو لنډ به ووایو چې روشن هم د MB-یانو د لیږلې وړتیا لري. نو دوستانو له هغې وروسته افغان بسیم چې دی همدغه سهولت نه لري دوستانو. او دې ترڅنګ سلام هم دغه سهولت موږ ته نشي راکولی. نو دوستانو ووایو په لنډه کې به دومره ووایو چې روشن او دې ترڅنګ اتصالات د هغه شبکې دي چې موږ او تاسو کولی شو له یو سیم کارت څخه یا بل سیم کارت ته انټرنیټ MB ولیږو. نو دوستانو ډېره مهمه او ضروري ویډیو او حتما به انشاءالله تاسو له دې ویډیو څخه څه نه څه معلومات زده کړي وي. که ویډیو مو خوښ شو دوستانو راته خوندور کمنټ پرېږدئ تر څو موږ ستاسو لپاره ګټور معلومات راوړو. او که ویډیو مو خوښ شو لازم یې له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا داسې ویډیو برای ما هلال خوستی ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای په امان. ډېره مننه. نو دوستانو په وروستۍ کې بیا هم یادونه کوم چې دغه اپلیکیشن لینک چې دی ویډیو ډسکرپشن کې شته، کولی شئ ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. کور ودان.